تا اینجونی څومره ناوخته شوې، اوس به ښوونکي راشي. سلام نارنجی جانې، خیر؟ علیکم سلام. منې نه ښوونکي ښیم. او یو ځانګړی سلام هغو لیدونکو ته چې د بیولوژي د صنف د خپرونې لیدونکي دي. خپلې خپرونې ته ښه راغلی. نارنجي جانې، زه خو به وختي نه یم راغلی، د ملګري دې چېرته دي؟ خیر خو به یي؟ ښوونکې ټولې حویلۍ ته تللي دي، ویلي چینجي پیدا کوو. چینجي؟ ولې؟ ویلي چې زموږ نننی درس د چینجیو په اړه دی، نو ځکه ځو تر څو چینجي له نږدې وګورو، که وتوانېدو چې یو دانه پیدا کړو. پروفیسوران یې دي نو. ښه نارنجي جانې، داسې ده. ته صبر چې زه ستا ملګرو ته ورغږ کړم تر څو صنف ته راشي. ته هم تر هغې خپل ننني درس ته چمتووالی ونیسه. سمه ده ښوونکې. زما کوچنۍ پوهیالۍ په څه باندې بوختې دي؟ سلام ښوونکې. سلام ښوونکې، وبخښئ هېڅ مو پام ونه شو چې درس پیل شوی دی. خیر ده، کومه خبره نه ده. نارنجي جانې راته وویل چې څه مو کول. هو سجنې، نارنجي جانې سم ویلي دي. کوم فایلم چې نن ولو د هغې په هکله مو لږ پلټنه وکړه. نارنجي جانه مو ځکه رانویسته چې ناروغه نه شي، هغه خو زموږ د صنف نه زده نه ده. هو سجنې، موږ مخکې له مخکې درس ولوستو چې د چینجیو په هکله و. په کتاب کې لیکل شوي و چې په مرطوبه خاوره کې پیدا کیږي. موږ راغلو چې کیدای شي پیدا یې کړو، خو ونه توانېدو. وبخښئ سجنې، په پوښتیا کې هېڅ پوه نه شو چې د درس وخت پیل شوی دی. هېڅ کومه خبره هم نه ده ګرانو زده کوونکو. زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې درس ته دومره لیوالتیا لرئ. د چینجیو پیدا کول کوم اسانه کار نه دی. کوم بل وخت به دغه کار ترسره کړئ. اوس وخت هم لږ دی او نارنجي جانه هم درته منتظر ده. صنف ته به لاړ شو او خپل درس به پیل کړو. نو ځو له خیره. سمه ده، ځو له خیره. سلام نارنجي جانې. بیخي په تنګ شوې وم، ښه شول چې راغلی. ښه ګرانو زده کوونکو، نن مو د لټون حس ډېره حیرانه کړم. شاباس دې وي پر تاسو. په ننني درس کې به د حلقوي چینجیو په اړه ډېر شیان زده کړئ. نو چمتو یاستئ چې پیل یې کړو؟ هو چمتو یو. 3 2 بسم الله الرحمن الرحیم. ورځو د خپل درس عنوان ګورو. ښه ګران زده کوونکو، لکه څرنګه مو چې پر سکرین باندې د درس عنوان ولیده، نن به د غیر فقاریه حیواناتو دوه نور فایلمونه ولولو چې د حلقوي چینجیو او د پاسته بدنو فایلمونه دي. او وځو د څه شي په لور؟ د درس هدفونه. بله، د درس هدفونه ګورو. د درس هدفونه: د حلقوي چینجیو فایلم یا انیلیدا، د پاسته بدنو فایلم یا مولسکا. ښه نو ګران زده کوونکو، د درس هدفونه مو ولیدل. نن به د غیر فقاریه حیواناتو دوه نوي فایلمونه ولولو. لومړی به حلقوي چینجي او ځانګړتیاوې ولولو او بیا به د پاسته بدنو فایلم او ځانګړتیاو باندې بحث وکړو. نو چمتو یاستئ چې پیل کړو؟ هو چمتو یو. وایم بالکل چمتو یو. ډېر ښه نو ګرانو زده کوونکو، حتما ستاسې په ذهن کې یوه پوښتنه رامنځته شوې ده، دا چې دغه حیواناتو ته ولې حلقوي چینجي وایي. همداسې نه ده؟ هو ملک صاحب، همداسې ده. څنګه مو چې نوم واخیستو په ذهن کې به پوښتنه رامنځته شوه. ډېر ښه. دغه فایلم ته ځکه حلقوي چینجي وایي چې د دغه فایلم موجودات د کړۍ څخه جوړ شوي دي او د انالیدا په نامه یادیږي. د انالیدا اصطلاح د یوناني کلمې انالوس څخه اخیستل شوې ده چې د کوچنۍ کړۍ په معنا ده.
یعنې د دې فایلم د چینجیو بدن له کوچنیو کړیو جوړ دی؟ هو ارزو جانې، د دغه چینجیو بدن له بندونو څخه جوړ دی او یا هم ویلی شو چې له کوچنیو حلقو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه ورته حلقوي چینجي وایي. مننه معلم صاحب، ډېر ښه پرې پوه شوو. هیله کوم ارزو جانې ګرانو زده کوونکو تاسې هم پرې پوه شوئ؟ هو ښوونکې. کومه پوښتنه نه لرئ چې مخته لاړ شو؟ نه لرو. استاد جانې زده مو کړل. ښوونکي زده خو مې کړ، خو کیدای شي لږ یې نور هم تشریح کړئ. یو شک لرم چې هغه لرې شي. څه ډول شک نارنجي جانې؟ بیا یې وایم درته. ډېر ښه نارنجي جانې، نو راځئ چې په دې هکله یوه معلوماتي بسته وګورو. حلقوي یا کړۍ لرونکي چینجي هغو چینجیو ته ویل کیږي چې بدن یې له نښلیدونکو کړیو جوړ وي. ډېری دغه حیوانات په بحرونو او ځینې یې په خوږو اوبو کې پیدا کیږي چې په آزاده او پرازیتي بڼه ژوند کوي. د ځمکني چینجي یا ارت ورمز او ژورې جوک یا لیچز د کړۍ لرونکو چینجیو له ډلې شمیرل کیږي. ما چینجي د مارانو په ډله کې شمیرل. ښه ده چې پرې پوه شوم، هسې ځان د مارانو په ډله کې شمیرلو. استاد جانې پنځیریزه بسته کې ورشو ژورې یا جوک. ژورې څه دي؟ هو ګلسوم جانې، جوکونه یا لیچونه پرازیتي حلقوي چینجي دي چې د نورو ژوندیو موجوداتو څخه تغذیه کوي. ژورې د کړۍ لرونکو چینجیو له ډلې څخه دي چې د نسجونو له مایعاتو او حیواناتو له وینې تغذیه کوي. هغوی په خپل سر کې تیغ ته ورته غړی لري چې د هغې په ملتیا د حیوان بدن سوری کوي او وینه یې زبېښي. پخوا به یې په طبابت کې د جراحي په برخه کې د وینې د ښه جریان لپاره له جوک یا ژورو څخه کار اخیستل کېده. استاد جانې ژورې څه ډول د وینې له ټینګېدو څخه مخنیوی کوي؟ شابه سلیمه جانې، ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ژورې په خپله خوله کې یو ډول د وینې د لختې ضد مایع لري چې د انټي کواګولانټ په نامه یادیږي. بیا یې تکراروم، انټي کواګولانټ. کله چې د انسان په بدن سریښ شي نو دغه ماده د انسان بدن ته زر کوي، نو ځکه د وینې د لخته کېدو په مخنیوي کې مؤثره تمامیږي. استاد جانې ډېر جالب. ټول جوکونه د وینې د لخته کېدو لپاره کارول کېدای شي که ځینې یې؟ ارزو جانې ډېرې ژورې زیان رسونکي نه دي، نو په درملنه کې کارول کېدای شي. خو څنګه چې لرې شي نو وینه بهېدنه پیلېږي، نو ځکه باید د څانګپو تر نظر لاندې ترسره شي. خو طبعا چې د انسان وینه زبېښي په اصل کې پرازیت دی. ښه ګران زده کوونکو، اوس یوه بله پوښتنه. هغه کړۍ چې په ځمکني چینجي په بدن کې دي څه ارزښت لري؟ تاسو ته یوه ویډیو وښیم، دغه ویډیو وګورئ او ووایئ چې څه ارزښت لري. خپل ځان سره یې نوټ کړئ او نوټونه هم ماته ووایئ. استاد جانې زما په اند د چینجي د بدن کړۍ په حرکت کې ورسره مرسته کوي. ښه، څنګه ورسره مرسته کوي؟ دا چې کړۍ چینجیو ته ځانګړتیا ورکوي او چینجي کولی شي د فنر په شان ځان سره راټول کړي او له یو ځایه بل ځای ته لاړ شي او سره تاویږي. آفرین ارزو جانې، بیخي دې سمه وویل. 1 2 3 4 نه ډېر دی، بیخي ډېر دی. نارنجي جانې څه وشول؟ څه شمېرې؟ ښوونکي دا شمېرم چې دغه ځمکني چینجي څو بندونه لري. تصور نارنجي جانې، زه یې درته وایم. په اټکلي ډول د ځمکنیو چینجیو بدن د 100 څخه تر 150 بندونه لري. څومره زیات؟ هو خو بندونه یې ډېر کوچني کوچني دي. استاد جانې د جوکونو پر ګټې خو پوه شوو، کیدای شي ځمکني چینجیو ګټې هم موږ ته ووایئ؟ رښتیا استاد جانې، ما هم د لویو نارنجانو څخه اورېدلي وو چې ویل یې ځمکني چینجي ځمکې ته ګټه لري، خو دومره کوچني چینجي څه ډول خاورې ته ګټه رسولی شي؟ ستاسې دواړو پوښتنو ته ځواب وایم، خو اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې بلې ګرانو لیدونکو، زر بېرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، د پروګرام دوام ته ښه راغلی. د دمې څخه د مخه نارنجي جانې او لیمه جانې پوښتنه وکړه. د دوی او د لیدونکو د پوښتنې د ځواب لپاره به یوه انځوریزه کڅوړه وګورو. ځمکني چینجي د خاورې په غني کېدو کې رغنده ونډه لري.
چینجي د کوچنیو سرویو او تونلونو په رامنځته کولو سره د خاورې ژورو برخو ته د اکسیجن او معدني موادو په لیږد کې مرسته کوي. عضوي توکي لکه نباتات او پاتې شونې پاڼې د ځمکني چینجیو خواړه جوړوي. کله چې چینجي عضوي مواد وخوري بیرته یې د جذب وړ موادو په بڼه خاورو ته خوشوي چې د نباتاتو د ښې ودې لامل کیږي. اوسه جانې یعنې دغه چینجي کرنې ته ګټه رسوي؟ هو زینب جانې، همدا چینجي دی چې کرنیزې ځمکې حاصلخیزه کیږي، ځکه چې د ځمکې د سطحې خاوره نرموي او د اکسیجن او د عضوي موادو له اړخه یې غني کوي. اوسه جانې دغه کوچني چینجي څه ډول تغذیه کوي؟ حتما هضمي سیستم لري؟ ارزو جانې، حلقوي چینجي اطراحي، هضمي، تکثري او د وینې تړلی سیستم لري، ځکه په اسانۍ سره توکي هضموي. اوسه جانې دغه چینجي تنفسي سیستم لري او تر ځمکې لاندې څه ډول تنفس کوي؟ ساه نه بندیږي؟ ملسوم جانې، کړۍ لرونکي چینجي سږي نه لري چې ساه بنده شي او د خپل جل له لارې د تنفس عملیه ترسره کوي. اکسیجن او کاربن ډای اکساید هم د ډیفیوژن د عملیې په ملتیا سره د جل څخه دننه کیږي او بهر کیږي او د ډیفیوژن د عملیې د ترسره کولو لپاره یې باید بدن مرطوبه واوسي. اوسه جانې په بدن کې دومره رطوبت له کومه کیږي؟ درته وایم لیمه جانې، سکرین ته پام وکړه. دا چینجي د خپل بدن څخه یو ډول ځانګړي مواد افرازوي چې بدن یې مرطوبه ساتي، ځکه دغه چینجي زیاتره په مرطوبه ځایونو کې ژوند کوي او د شپې لخوا په خاوره کې تګ راتګ کوي تر څو تودوخه یې د بدن د سطحې وچېدو لامل ونه ګرځي. ښوونکي، چینجي څه ډول پوهیږي چې شپه ده که ورځ؟ د نارنجي د پروفیسورې رګونه بیا ښورېدلي دي. څومره جالبه پوښتنې کوي. هو جالبې دي، خو ډېرې مهمې پوښتنې دي. دغه چینجي د سر په برخه کې داسې نسجونه لري چې په مالتیا یې نوري موجونه په ډاګه کیږي او په دې ډول سره شپه ورځ تشخیصوي. دا چینجي څومره حیرانوونکي مخلوقات دي، څوک د خدای جل جلاله پنځونو ته حیران پاتې شي. هو زینب جانې، ګورئ دومره کوچني موجودات چې حتی زموږ په فکر کې هم نه ګرځي، الله تعالی څومره په ظرافت او نظم سره جوړ کړي دي. ښه ګرانو زده کوونکو، د کړۍ لرونکي چینجیو په هکله مو کافي اندازه معلومات ترلاسه کړل. اوس څنګه د غیر فقاریه حیواناتو بل فایلم چې د پاسته بدنو فایلم دی ویلولو؟ هو ښوونکي. نو اوس تاسې راته ووایئ چې دغه فایلم ولې په دې نامه یادیږي؟ حتما بدن یې نرم دی. هو ارزو جانې، د بېلګې په توګه حلزون، اکتوپوس او صدف د پاسته بدنه فایلم له ډلې څخه دي او دغه فایلم د انسانانو په ژوند کې رغنده رول لري، هم د خوړو په توګه کارول کیږي او هم جواهرات ترې جوړیږي. استاد جانې، جواهرات مو یاد کړل، هغه څنګه؟ د بیلګې په توګه صدفونه چې هم د مروارید په نامه قیمتي دانې تولیدوي او هم په خپله په زینتي توکو جوړونه کې کارول کیږي. ښوونکي، کیدای شي پته یې راکړې چیرې ژوند کوي؟ ولې نارنجي؟ ځکه غواړم ورسره ملګري شم او څو دانې مرواریده ترې واخلم او کلثوم ته غړکۍ ترې جوړه کړم. نارنجي جانې، دغه موجودات یعنې صدفونه په دریابونو او بحرونو کې ژوند کوي. ته کولی شي په دې سیند لاندې ژوند وکړې؟ وای، دا ته څه وایې؟ هو نارنجي جانې، زینب جانه سم وایي. د صدفونو او د هغو مرواریدو پیدا کول څه اسانه کار نه دی، ځکه خو مروارید ډېر ارزښت لري. اوسه جانې، د پاسته بدنو بدن څه ډول دی؟ لیمه جانې، د پاسته بدنو بدن د سر، پښې او بطن څخه جوړ شوی دی. بطن یا خېټه هغه برخه ده چې ټول غړي پکې شتون لري او د یوې نازکې پردې په واسطه باندې پوښل شوې ده، نرمه او پسته ده. دوه نور شیان هم دي چې غواړم په هکله یې پوه شم، د ژوند ځای او د حرکت ډول یې. سمه ده رضا جانې، درته یې وایم، سکرین ته وګوره. د پاسته بدنو بېلابېل ډولونه په اوبو کې او ځینې ډولونه یې په وچه کې ژوند کوي. دوی د عضلاتي پښو په ملتیا حرکت کوي. د بیلګې په توګه د حلزون د بدن سطحه په عضلاتي پښو اوړي چې د خېټې په برخه کې ځای نیسي او معمولا د حرکت لپاره یې کاروي. د ځینو پاسته بدنو بدن د کلسیم کاربونیت له حقیقي قشره جوړ دی چې د هغوی له نرم بدن څخه ساتنه کوي. څه جانې، پاسته بدن یې څه ډول تنفس کوي؟ ګلسوم جانې، دغه موجودات د بدن د پوستکي، برانشونو او سږو په ملتیا تنفس کوي او په ټوله کې دغه موجودات د نباتاتو څخه تغذیه کوي. ځینې یې لکه حلزونونه د سبزیجاتو شنې پاڼې خوري او د کرنیزو آفتونو په توګه پیژندل شوي دي ځکه چې نباتاتو ته زیان رسوي، او ځینې نور یې د پرازیت لکه د ځیګر د چینجي د لیږد لامل ګرځي. ښه ګرانو زده کوونکو، یوه جالبه خبره دا ده
کله چې ریګ یا بل بهرنی توکی د پاسته بدنو بدن ته دننه شي د بیلګې په توګه صدفونه یوه ځلېدونکې احاقي لایه یې چارچاپېره جوړیږي او یوه متحده کتله جوړوي چې د مروارید په نامه یادیږي. مروارید یو قیمتي جوهر دی چې ډېری هیوادونه د دغه ډول صدفونو په روزنې سره مروارید تولیدوي. معلم صاحب ډېره کنجکه وایم تر څو په توپیر له نور موجوداتو سره پوهه شم کیدای شي څو ځانګړتیاوې راته ووایئ؟ هو ولې نه زینب جانې په سکرین یې درته لنډیز راولم تاسې ځان سره نوټ کړئ. ډېری پاسته بدنه په اوبو، بحرونو، خوږو اوبو او ځینې یې په مرطوبو سیمو کې پیدا کیږي. د پاسته بدنو بدن غړي او سیستمونه لري. د پاسته بدنو بدن 3 برخې لري: سر، پښې او بطن یعنی خېټه. د پاسته بدنو بدن د احاقي یعنی کلسیم کاربونیټي پوښ په ملتیا سره پوښول شوی دی او دغه شان د پاسته بدنو بدن پیچلی هضمي سیستم لري. د پاسته بدنو بدن د وینې د دوران خلاص سیستم لري. ښه نو ګران زده کوونکو او لیدونکو په دې برخه کې زو لنډه دمه نیسو او د فعالیت برخه ته ژر بېرته راګرځو. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو د پروګرام دوام ته ښه راغلی. په دې برخه کې به یو ډېر په زړه پورې فعالیت ترسره کوو. تاسې هم کولی شئ چې د فعالیت د اصولو په مراعاتولو سره په خپلو کورونو کې دغه فعالیت ترسره کړئ. ښه ګران زده کوونکو چمتو یاستئ چې فعالیت پیل کړو له خیره؟ هو چمتو یو. ډېر ښه. لومړی به تاسې په 2 ګروپونو وویشل شئ او بیا به هر ټیم د میز د سر د وسایلو په کارونې سره یو یو موډل چمتو کړئ. نو نارنجي جانه اوس قورې ګډوډوي او بیا به تاسې د هر ټیم څخه یوه قوره راوباسئ وبګورو چې څه راوځي. اوس یې نو خوښ کړئ. ښه زینب جانې وګورو چې څه درته راووتل. وسه جانې زموږ حلزون دی. ډېر ښه. او ارزو؟ معلم صاحب موږ ته اکتوپوس راوختلو. زما په اند لږ ستونزمن دی. نه پوهېږم چې بریالی به شو که نه. نارسه جانې مه بیرېږه، موږ باید پر ځان باور ولرو. توکل په خدای. ښه ګران زده کوونکو تاسو د دغه کار د ترسره کولو لپاره 10 دقیقې وخت لرئ. که په 10 دقیقو کې به نه توانېدلی چې دغه کار ترسره کړئ نو کوم امتیاز چې درته په نظر کې نیول شوی دی نه یې ترلاسه کوئ. ښوونکي حتما بریالی کیږي، زه پرې باور لرم. ډېر ښه. نو د میز د سر د وسایلو په کارونې سره خپل موډلونه چمتو کړئ. 3، 2، 1 پیل یې کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو یوازې 1 دقیقه وخت لرئ. نه کېږي ګلسوم. اوسه جانې مخه یې پښې خلاصې کړې. ته په کومه برخه کې له ستونزې سره مخ شوې یې؟ نه پوهېږم د اکتوپوس سر څرنګه جوړ کړم.
ارزو په غوسې هېڅکله نه بریالی کېږې. خو څنګه وکړم؟ دا مې 5م ځل دی. پروا نه کوي ارزو جانې، بیا هم کوښښ وکړه. ما ته ولې ګورې؟ زه خو خپلې سترګې نشم درکولی چې موډل جوړ کړم. ارزو جانې کوښښ وکړه، ته یې کولی شې. واو بریالی شوم. ژوند. آفرین ارزو جانې، ودې لیدل چې پر ځان باور په درلودلو سره هر کار په بریالیتوب سره ترسره کولی شې. په دواړو ټیمونو دې شاباسي وي چې په ټاکلي وخت کې وتوانېدئ چې خپل موډلونه چمتو کړئ. که څه هم د بي ټیم د فعالیت په جریان کې له ستونزې سره مخ شو، خو په ادامې کې بریالي شول. ښه نو ګران زده کوونکو، اوس به موډلونه وګورو. لومړی د بي ګروپ موډل ګورو. کیدای شي چې خپل موډل مو راته وښایئ. معلم صاحب، دغه نمونه چې موږ چمتو کړې ده د پاسته بدنه د ډلې څخه شمیرل کیږي. لکه څرنګه مو چې په درس کې ولوستل، پاسته بدنه د انسان په ژوند کې رغنده اغیزه لري. آفرین ارزو جانې. بلسم جانې ته؟ ارزو جانې دغه موجودات میټې لري. زه او ارزو جانه د دې نمونې د جوړېدلو په بهیر کې لږ ستونزې سره مخ شو، خو د تګلارې بدلون سره بریالی شو. هو ګلسوم جانې، ګرانو لیدونکو، تاسو هم چې کله له ستونزې سره مخ کیږئ مه تسلیمیږئ. څو ځله کوښښ وکړئ، هرومرو بریالي کیږئ. ډېره زیاته مننه ارزو جانې له ښایسته پیغام څخه دی. او ما نمونه مو هم په بشپړه توګه سمه وه. شاباس دې وي پر تاسو. اوس به هم لاړ شو د الف ټیم ته. تاسو څه چمتو کړي دي؟ اوس جانې موږ هم د پس بدن یو بل موجود جوړ کړی دی. موږ هم په مشورې سره وتوانېدو چې دغه موډلونه چمتو کړو. شاباس زینب جانې. او لیمې؟ اوس جانې کوم موډل مو چې جوړ کړی دی په حاصل کې هغه موجودات دي چې د پوستکي، برانشي او د سږو په مرسته د تنفس عملیات ترسره کوي. ځینې چې په اوبو کې دي د جلد په مرسته، او هغه چې په وچه کې دي د سږو په مرسته تنفس عملیات ترسره کوي. شاباس زما نازولو خوږو زده کوونکو، په رښتیا هم چې ډېر ښکلي موډلونه مو چمتو کړي دي. زه په تاسې ټولو باندې ویاړم. او سمزو د پوښتنې برخې ته. د زده کوونکو د انتخاب مسؤلیت د نارنجي جانې دی چې کوم کس باید پوښتنې ته ځواب ووایي. نو زه به لاړ شم پوښتنې به راولم. لومړنۍ پوښتنه ګورو. د انالیدا کلمه څه معنا لري؟ د ښوونکي په اجازې سره لیمې ته یې ځواب کړه. د انیلیدا کلمه د یوناني انیلیوس له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د کړۍ په معنا ده. آفرین لیمه جانې. نو زه بله پوښتنه ګورو. د حلقوي چینجیو بدن کوم سیستمونه لري؟ ارزو دغه پوښتنه ځواب کړه. حلقوي چینجي هضمي، تکثري، اطراحي سیستمونه او همدارنګه د وینې تړلی دوران لري. بېلګه یې هم ځمکني چینجي. شاباس ارزو جانې. اوس هم بله پوښتنه. د پاسته بدنو څو بېلګې ووایئ. زینب جانې دغه پوښتنه ته ځواب کړه. د پس بدنو بیلګې لکه حلزون، اکتوپوس او صدفونه. شاباس نام خدا. آفرین دی په تاسې ټولو زما نازولو زده کوونکو. اوس هم خپل درس لنډیز کوو. د درس پایلې. حلقوي چینجي هغه موجودات دي چې بدن یې له متصلو کړیو جوړ دی. ځمکني چینجي د حلقوي چینجیو له ډلې څخه دي چې د ځمکې په غني کېدو کې مهم لامل شمیرل کیږي. ژورې د کړۍ لرونکو چینجیو له ډلې څخه دي چې په خپل سر کې د تیغ لرونکي غړي په ملتیا د حیوان پوست سوری کوي او د کوربه د وینې په زبېښلو تغذیه ترسره کوي. د پاسته بدنو په فایلم کې هغه موجودات دي چې بدن یې نرم دی. حلزون یا سنل او اکتوپوس د دې فایلم مهم استازي دي. ښه نو ګران زده کوونکو، د درس پای ته راورسېدو. خدای دې وکړي چې درس مو ښه سم زده کړی وي. اوس به هم لاړ شو راتلونکی درس به وګورو. راتلونکی درس د مفصلي حیواناتو او اغذي پوټکو فایلمونه. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بلې خپرونې ښې چارې ښې شېبې.